محترمو د دې آیات په لوستلو مالک یوم الدین لږ فکر باید خامخا مونږ ولو که د یو ثانیې دپاره یې په دې ذهن کې راشي چې دا موضوع ډیره خطرناکه ده، دومره خطرناکه ده، دومره ویرونکې ده، دومره چې څومره فکر کوی شي. د ټولو نه نږدې خپلوان او اقارب به دنه تښتي. مور چې د بچي نه تښتي، مور یعنې ته څه فکر کوې چې نور څوک به پاتې یې؟ په دې دنیا کې موږ او تاسو ګورو مور مرګ ته ځان ورکوي خو بچی هغه نه پرېږدي چې دغه شي. پلار د پلار شفقت او مهرباني څومره وي چې د زامنو نه تښتي. بیا د اولادونو مینه د پلار او مور سره څومره وي چې په هیڅ قیمت هغوی نه خفه کوي. ولته وایي چې صاحب معذرت غواړو